امنیت شورا د افغانستان په اړه د مارچ په 8مه غونډه جوړوي. سلام وخت په خیر، ستړي مشئ. د راپورونو له مخې امنیت شورا د روان 2024 کال د مارچ میاشتې پر 8مه نیټه د افغانستان په تړاو غونډه جوړوي. د معلوماتو له مخې د انعام مشر به په دې غونډه کې امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په تړاو خپل 3 میاشتنی راپور وړاندې کوي. بل خوا بیا سرپرست حکومت وایي چې ملګري ملتونه د دې مسایلو پر ضد د بندیزونو د لرې کېدو او له افغانانو سره په اقتصادي برخو کې د مرستو په څیر موضوعګانو ته پاملرنه وکړي څو له دې لارې نور مسایل هم حل شي. د سرپرست حکومت چارواکي وایي چې په دا ډول غونډو کې د دوی د استازي نه ګډون به د هغوی عملي اړخ صفر ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر دې وړاندې هم د روان کال د فبروري پر 8مه د افغانستان د وضعیت او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو په تړاو غونډه جوړه کړې وه چې د سرپرست حکومت چارواکو پکې نه ګډون غوره بللی و. له ملتیا مو نړۍ مننه، ښه وخت ولرئ.